بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 80 آیت تر 90 آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا موسی الكتاب، او یقینا ورکړ موږ موسی ته کتاب. وقفینا، او پسې راومولیږل من بعده له وروسته یې بالرسل پیغمبران. وآتینا، او ورکړ موږ عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم ته البینات روښانه دلیلونه. وایدناه، او کلک مو کړ دی بروح القدس په روح پاک سره. افکلما، ایا نو هر کله جاءکم رسول چې رابوړ تاسې ته پیغمبر بما هغه څه لا تهوا چې نه خوښول انفسکم ذهنونو ستاسو استکبرتم لویي مو وکړه. ففریقا، نو یوه ډله مو کذبتم درواغجن وبلل. ففریقا، نو یوه ډله مو کذبتم دروغجن وبلل. وفریقا، او یوه ډله مو تقتلون وژل. وقالو، او وویل دوی قلوبنا زړونه زموږ غلف پوښونو والا دي. بل لعنهم الله، بلکې لعنت کړي دي الله بکفرهم په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما، نو لږ څه یؤمنون ایمان راوړي دوی. په یقین سره مې موسی ته کتاب ورکړ، له ده وروسته مې نور پیغمبران پسې ولیږل. عیسی د مریم زوی ته مې ښکاره معجزې ورکړې، او په پاک روح یعنی جبریل سره مې د ده ملاتړ وکړ. نو آیا هر کله چې به کوم پیغمبر هغه څه درته راوړه چې ستاسو ذهنونو او زړونو به نه خوښول لویي به مو وکړه؟ ځینې به یې تاسو دروغجن وبلل، او ځینې به مو وژل. ځینې پیغمبران تاسو دروغجن وبلل، او ځینې مو ووژل. او دوی وویل زموږ زړونه په پرده کې دي، خو حقیقت داسې نه دی، بلکې الله د دوی د کفر په وجه پر دوی لعنت لیږلی، نو ځکه لږ څه ایمان راوړي. له 87 آیت تر 89 نمبر آیت 4 بحث دی. په دې کې تر مخکني عملي خرابیو او وعدو ماتولو پورته د منحرفو اهل کتابو نورې خرابۍ یادېږي چې له لویه سره عقیدوي او عملي کفر دی. دلته په 87 نمبر آیت کې د دوی 2 خراب خویونه یاد شوي دي چې هغه د پیغمبرانو علیهم السلام دروغجن بلل او قتلول دي. دوی هیڅ پیغمبر بې ځورولو نه دی پرېښی. په 88 شمېره آیات کې د دوی لخوا د پیغمبرانو د تکذیب سبب او طریقه ذکر شوې ده. هغه دا چې دوی پیغمبران علیهم السلام دروغجن بلل. دا پلمه او هیله یې ورته کوله چې موږ ستاسو په خبرو نه پوهېږو، نو ځکه یې نه منو، سر مو نه په خلاصېږي، نو په دغه خاطر یې نه منو. ولما، او چې کله جاءهم راغلی دوی ته کتاب من عند الله، کتاب لخوا د الله، مصدق رښتیا منونکی، لما د هغه څه معهم چې سره له دوی دی. وکانو، ودوی من قبل تر مخه یستفتحون بریا یې غوښتله علی الذین پر هغو کسانو کفرو چې کافران شوي. فلما، نو کله چې جاءهم راغی دوی ته ما هغه څه عرفو چې ویې پېژندی، کفرو کافران سول به په هغه.
فلعنة الله نو لعنت دی د الله علی الکافرین پر کافرانو. بئس ما بد شی اشتروا چې خرڅ کړي دوی به په هغه انفسهم ځانونه د دوی اندادی یکفرو چې کفر کوي بما په هغه څه انزل الله چې نازل کړی الله بغیا په وجه د بغاوت ان ينزل الله لدې څخه چې نازل کړي الله من فضله لفضل څخه على من پر هغه چا یشاء چې وغواړي دی من عباده په بندگانو کې ده. فباءوا بغضب على غضب نو واوښتل دوی په غضب پر غضب. وللکافرین او کافرانو ته عذاب مهین عذاب دی سپکاوی کوونکی. چې کله دوی ته د الله لخوا داسې کتاب راغی چې د هغه څه رښتیا منونکی دی چې له دوی سره دی او دوی تر دې مخکې پر کافرانو د بریا غوښتنه کول، خو کله چې همهغه څه ورته راغی چې دوی پیژندی په هغه کافران شول، نو پر دې کافرانو دې د الله لعنت وي. بد شی چې ځانونه یې په خرڅ کړي بد شی چې ځانونه یې په خرڅ کړل دا دی چې د الله په نازل شوي کتاب له دې خبرې سره د ضد کولو په وجه کافران شول چې الله له خپل فضل او پیرزوینې څخه پر هغه چا څه نازل کړ چې دی یې په خپلو بندګانو کې غواړي، نو د الله په پرلپسې غضب اخته شول او دغو کافرانو ته بې عزته کوونکی عذاب دی. له 9 اتایم تر 9 نمبر آیت 5 بحث دی. په 9 اتایم نمبر آیت کې د اهل کتابو د منحرفینو یهودیانو د یاد شوي بد خوی هغه برخه یاده شوې چې د الله تعالی له وروستي پیغامه قرآن یې انکار کړی. دا سره له دې چې ښه یې پیژندی. د سورة شعراء 194 نمبر آیت وایي وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ علماء بني اسرائیل، او یقینا دا قرآن د پخوانیو په کتابو کې سته، یعنی د قرآن معرفت او خصوصیات و نښې په پخوانیو کتابو کې هم ذکر شوي دي. الله وایي آیا دوی ته دا یوه معجزه او نښه نه ده چې د بني اسرائیلو علما د قرآن وپېژني، یعنی هغه نښو سره برابر ومومي چې په پخوانیو کتابو کې د ده په هکله ذکر شوي دي. نو دوی قرآن پیژندی او د راتلو مخکې انتظار هم ورته درلودی. په 9 نمبر آیت کې د دوی د کفر علت او حکم بیان شوی، لکه څرنګه چې په ورپسې راتلونکو آیتونو کې د دوی د انکار او کفر بل علت او د هغه رد بیان کړی دی.